د ملا د تیر ډیسک ستاسو د بدن طبیعي شک ابزرو. د ملا ډیسک د ملا د هرو دوو مهرو ترمنځ یو نرم او د فشار وړ پیډ دی چې د ضربې جذبولو او حرکت کولو لپاره جوړ شوی. دا هډوکی نه دی بلکې یو ډول محافظتي بفر دی. هر ډیسک دوه برخې لري، یو سخت بهرنی رنګ چې انیولس یډهینز بلل کیږي او یوه نرمه جیلي ډوله منځنۍ برخه چې نیوکلیوس جهینډز نومیږي. دا دواړه په ګډه پر ملا باندې د بدن وزن او فشار په مساوي ډول ویشي. کله چې تاسو درېږئ، کښېنئ، ځان تاو کړئ او یا کوم دروند شی پورته کوئ، نو پر ملا باندې فشار راځي. دا ډیسکونه لکه د سپرنګ غوندې کښېکاږل کیږي او بیرته خپل حالت ته راګرځي ترڅو تر هډوکو پورې د ضربې رسېدو مخه ونیسي. دا موږ ته د کښته کېدو، غځېدو او څرخېدو اجازه هم راکوي. که دا نه وای نو د ملا تیر به په یو ځای کې وچ کلک ولاړ وای. خو دا ډیسکونه د ژوندي پاتې کېدو لپاره حرکت ته اړتیا لري. دوی ته په مستقیم ډول وینه نه رسیږي، بلکې د حرکت پر مهال د فشار د بدلیدو له لارې غذایي مواد جذبوي. بې تحرکي او ډیر ناست پاتې کېدل دا پروسه له ستونزو سره مخ کوي، خو حرکت یې بیرته فعاله کوي. د وخت په تېرېدو سره د ډیسکونو اوبه کمیږي او د هغوی انعطاف له منځه ځي چې په پایله کې په بهرنۍ برخه کې واړه درزونه پیدا کېږي. که فشار زیات شي، منځنۍ نرمه برخه بهر ته راوځي چې دې ته هرنیا یا ډیسک وتل وایي. دا حالت بیا پر نږدې اعصابو فشار راوړي او د درد بې حسۍ یا کمزورۍ سبب کیږي. خو دا کار په یوه شپه کې نه کیږي، بلکې د ډیر بار ناسم ناستې پاستې او پرلپسې فشار له امله په ورو ورو رامنځته کیږي. د ملا ډیسک نازک نه دی، بلکې له شرایطو سره ځان یاروي. دا موږ ته رایادوي چې د ملا تیر د ساکن پاتې کېدو لپاره نه دی جوړ شوی، بلکې حرکت، مناسب بار او د بدن سم حالت هغه څه دي چې د ملا ډیسکونه روغ ساتي.